بسم الله الرحمن الرحیم. څومره هم ولسونه دي ټولو ته د زړه د تله د ټولې جرګې لاړخه سلام. خدای دې وکړي روغ جوړ او په صحت ښه وي. نن د پښتون جرګې د خیبر جرګې د 14 اکتوبر د پریکړو په تسلسل کې یو اجلاس غونډه وشوله او په دې غونډه کې په ډېرو هغه څه بحث وشو چې څنګه هغه پریکړې چې په 11 اکتوبر شوې وې هغه عملي کېدلی شي. په هغه کې څه ایجنډې او خبرې ښکارا چې نن اعلان کیږي او څه د وخت سره سره چې کوم وخت ضرورت راغی د ملت د مفاداتو په خاطر به د هغې ورځ په مناسبت بیا اعلان کیږي. جرګه به د امن و امان په لحاظ سره د مطلوبه وخت د پوره کېدو له مخکې خپله اعلامیه جاري کوي. په اوسني وخت کې روانو مسایلو په هکله باندې جرګې د ضلع کورم د حالاتو د سمولو هلته د امن فضا قایم کولو دپاره د یو جرګې اعلان وکړ چې هغه جرګه به په راتلونکو 2-3 ورځو کې په یو معاصره طریقه باندې د ضلع کورم دوره کوي او په هغه ځای کې به د امن و امان دپاره خپل خدمات پیش کوي. د ضلع کورم دپاره اعلان شوې جرګه د مفتی کفایت الله، مفتی منیر، زاهد خان صافی، ملک خون مرجان، ملک احسان الله، ملک گل محمد، کیسر دورانی، ظاهر شاه کاکڑ، انور خان ترین، حاجی شکیل اورکزی، ملک کاشید خان، حمید شرنی، ارشاد بنگش او د دوی سره به نور هم تقریبا تر 30 کسانو پره یو درنه، یو عزتمنه او یو امن خوښونکې جرګه په یو معاصره طریقه باندې دوی سي او خپل خدمات به د هغه ځای د امن دپاره پیش کوي. انشاءالله د وسایلو د بجلی د ریټ د امن و امان دپاره به دا جرګه پریکړه یې وکړه چې په جنوبي پښتونخوا بیا د خیبر پښتونخوا په جنوبي اضلاع کې د وادي پېښور کې په مالاکنډ ډیویژن کې او په هزاره ډیویژن کې د خپلو اولسونو اولسي جلسې کوي او اولسي قوت په ذریعه به د بجلی د ریټ تعین اعلان کیږي. د هغې په هکله کوم مناسب اقدامات چې جرګې دلته جوړ کړي دي هغه به اعلان کیږي. ورسره د بجلی د دې مسلې په هکله او د ریټونو په هکله به چې کومې پریکړې وشي د هغې د عملي کولو دپاره اولسونو ته هدایات او بیا که مخکې کوم تکلیفات یا مشکلات په هغه کې راتلل د هغې په هکله د جرګې چې کوم توړ دی د دوی سره د هغو اعلان کول به په دې جلسو کې کیږي. دا جلسې چې کومه په جنوبي پښتونخوا کې کیږي هغه به د جنوبي پښتونخوا څخه منتخب شوي د دې جرګې د غړو په سفارش باندې ورځ او ځای تعین کیږي. داسې د جنوبي اضلاع، داسې د وادي پېښور
د مالکن ډیویژن او هزاره ډیویژن د هر ځای لاړخه چې کوم د هغه ځای نه منتخب نمایندګان دي د دې جرګې د هغو په سفارش په نږدې ورځو کې د ځای او د تاریخونو اعلان وشي او په ولسي کچه به هلته د بجلۍ د ریټ د هغې عملي کولو او بیا د امن و امان یا اړوند څومره مسلې دي هغه که په ډیورنډ لاین د ګیټونو دي هغه که د وسایلو دي یا نورې داسې مسلې چې دلته ذکر نه وشو خو په هغو سیمو کې دي ولسونو ته د هغې په هکله به ولسي غونډې یعنې جلسې کېږي لویې لویې په دې کې هم ټول ملت ته په شریکه باندې موږ د ګډون د شرکت کول بلنه ورکوو باید په لوی تعداد چې د دوی د خپلې جرګې سره لکه څنګه چې ولاړ دي دغسې ودرېږي د هغه نقصانات چې د جنگ د وجې هغه نقصانات چې دلته د تباهۍ او بربادۍ د وجې و عامو ولسونو ته پېښ شول لکه لادرکه خلک چې خپل خپلوان یې اوتر په دوی پسې ګرځي لکه شهیدان چې یو کور مکمل ختم شوي دي خو د انصاف څوک نشته لکه کډوال یا لکه داسې د ړنګ ودانۍ معنا کورونه هم یا داسې دوکانونه اسپتالونه بازارونه مدرسې جماعتونه سکولونه هر څومره چې څه ړنګ ودانۍ دي لادرکه خلک دي شهیدان دي یا د دغې جنګي نقصاناتو اړوند نور څومره نقصانونه دي د دې دپاره د جرګې نن یو لیګل ټیم جوړ کړو هغه لیګل ټیم به په کویټه کې بیا په خیبر پښتونخوا پېښور کې په اسلام آباد او بیا په کراچۍ کې دوی به هلته خپل دفتر او د هغې ځای لیګل ټیمونه اعلان کړي هغه به د ټول وطن دپاره په مفته کې کیسونه کوي په هغو ټولو کیسونو چې هغه د جنګ د نقصاناتو سره تعلق لري د جرګې دا هم بیس کړله او د حواله سره یې کمیټي هم جوړه کړه چې د دې جرګې سره د صوبایي حکومت له اړخه کومې وعدې شوې وې یعنې ایکشن ان ایډ آف سیول پاور هغه قانون دی چې دوی یې لرې کولی شي د جرګې شهیدانو افایارونه لا تر اوسه پورې نه وشول بلکې الټا د هغې افایار د جرګې په منتظمینو شوی دی شیډول 4 3 MPO یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم قیدیان دي چې هغه 3 MPO یا د جرګې اړوند کیسونو کې خانوالي افریدی دی یا داسې جمشید دی علمزیب دی یا نور هم څومره دي علي وزیر د هغې په حواله سره به دا صرف هغه د خیبر پښتونخوا غټو په کل کې کوي د هغې په حواله سره به او داسې د دغو نورو اړوند د IDPs په حواله سره د خیبر پښتونخوا د وزیر الله سره په هغې به جرګه کوي د بند شناختیانو هم چې کوم په حواله سره نیول هم کیږي با هغه به جرګه ورسره کوي او پوښتنه به هم ځینې کوي چې څنګه دوی کړې وعدې لا تر اوسه پورې نه کړې پوره د هغې معلوماتو په بنیاد به دا چې کومه جرګه د هغو سره د میلوېدلو دپاره د هغو سره د میټینګ ناستې کولو پوښتنې کولو دپاره جوړه شوې ده هغه به بیرته د هغې سفارشاتو مطابق د دغې کارونو دپاره بیا راتلونکی لایحه عمل ټاکل کیږي د عمراني معاهدې په هکله باندې دغې جرګې یوه کمیټي جوړه کړله چې په هغه کې هغه څوک چې په عمراني معاهده پوهه لري هغه ټول شامل دي په دې ریاست کې د پښتنو ژوند د اوسنۍ آیین او قوانین لاندې ډېر مشکل دی نوې عمراني معاهده څه کیدلی شي چې هغه پښتنو ته یو ښه ژوند ورکړي د دغې دپاره به دوی مکمل ډرافټینګ کوي او دا جرګه ته به پیش کوي د هغې مطابق به بیا په راتلونکي وخت کې
دا جرګه د نوې عمراني معاهدې هم خپلو اولسونو ته پیش کوي، هم په دې خطه کې نورو محکومو قامونو ته پیش کوي او هم به د هغې په حواله سره راتلونکي وخت دپاره لایحه عمل ټاکي. د جرګې د منتظم دپاره د ملک نصیر خان کوکیخیل، رابطه سیکرټري حاجي عبدالصمد او مرکزي اطلاعات سیکرټري مرکزي ترجمان حاجي برکت شاه وټاکلو. دا جرګې پریکړه وکړه چې د کراچۍ په کراچۍ کې به د کراچۍ د اولسونو د نماینده خلکو جرګه کیږي. دا جرګه د کراچۍ په اولسونو په میشت پښتنو باندې غږ کوي چې هلته څومره هم سیاسي ګوندونه دي د هغو نماینده خلک، هلته څومره هم اولسي خلک دي، قبایلي او سماجي عمایدین دي، علما دي، یا د مختلف پروفیشنز د مختلفو پیشو مشران دي، دا ټول د یو جرګه وکړي چې دوی په هغې ځای کې د پښتنو د مشکلاتو دپاره کوم هم حل وټاکلو یا کوم هم تجاویز راوړل، دغه جرګه به په ترجیحاتو بنیادونو باندې هغه په خپلو یعنې مطالباتو کې او په خپل راتلونکي لایحه عمل کې د هغې دپاره ځای ورکوي او په هغې به ورسره عمل کوي. هلته د دغې جرګې په تړون کې چې کومه جرګه کیږي دې ته به د دغې لویې جرګې مکمل حمایت او مکمله خپلوالي حاصلوي. د سیاسي ګوندونو سره د اړیکې مضبوطولو دپاره دې جرګې یوه ځان ته بېله جرګه وړوکې جوړه کړله چې هغه به ټولو مشرانو ته ورځي، دا پیغام به ورکوي، د ورورولۍ پیغام به ورکوي چې راځئ د یو وطن خلک یو، زموږ او تاسو مسایل یو شان دي، سټرګل جدوجهد هم راځئ په یو شان وکړو، لکه څنګه چې په جرګه کې په یو ځای وو داسې به تل په یو ځای سره اوسو. د هغو په هکله باندې یعنې بیا به دوی ته دا پیغام د ورورولۍ او دا جرګه خواهش لري، دا جرګه یو فکر لري، دا جرګه یو نظر لري چې موږ دا ټول پښتانه د دوی مشرتابه په یو ځای سره وساتو، متحد وساتو، په اتفاق کې وساتو. د دې دپاره به دوی دغه جرګه ګوټ کې جرګه چې کومه ده دا ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو سره بیا ویني چې اړیکې مضبوطې وي او د قام او د وطن د اولسونو د مسایلو په حل کې زموږ د اولسونو د غریبو او بېوسه اولسونو توان زیات شي او دوی ښه ژوند ته موږ راولو. دا جرګه د نورو محکومو او مظلومو قامونو سره د روابط دپاره یو ترتیب جوړ کړو چې د هغو سره روابط وساتل شي، هغه مسایل چې هغه شریک دي په هغې باندې د یو بل سره خبرې یا د حرکت ګنجایشونه وګوري او ورسره د محکومو او مظلومو قامونو په منځ کې ښه روابط یا د دوی په منځ کې ښه والی زیات کړي. دا جرګه د ښځو د تعلیم دپاره یعنې کمپین کوي چې څنګه سړي وي داسې د ښځې هم په تعلیم کې یعنې عام اولسونه د تعلیم ته وهڅوي او داسې د ښځو چې څومره هم حق دی د ژوند هغې ورکول شي. دا جرګه د ډي جي ایس پي آر د پاکستان د فوج د ترجمان هغه بیان چې په هغه کې د ویلي دي چې آیا دا وسایل چې کوم دي د پښتون په سیمه دا د پښتنو وراثت کې ورته ملاو شوي دي که دوی ته په جهیز کې ملاو شوي دي. دا جرګه ډېره درنه جرګه ده، دا د جهیز په ټکي باندې بیس نه کوي ځکه موږ پښتانه ډېر دروند خلک دی، داسې سپک یا داسې کچا یا داسې الفاظو نه بیخي ډډه کوي، د پرېوتیو الفاظو مذمت هم کوو او موږ په هغې ټکي جواب نه وایو، خو البته د وراثت په هکله باندې چې کومه خبره کړې ده دا جرګه مکمل تایید کوي چې بالکل دا زموږ وراثت دی، دا خدای پاک موږ ته راکړي دي، دا زموږ د پلارونو نیکونو
چې کوم وطن موږ ته پاتې دی په هغه موجود دي د دغې د ملکیت او د اختیار د دنیا د یو قوت او د یو وجود هم په دې باندې د ملکیت او د اختیار دعوا دا جرګه رد کوي مکمل د داسې الفاظو او جملو او دعوو هم غندنه کوي او د پښتون قام په خپله یعنی خاوره څومره وسایل دي په هغه باندې اختیار دعوا ښه پخه او ښه کلکه کوي چې دا بالکل زموږ ملکیت دی دا بالکل زموږ وراثت دی په دې باندې نه د بل چا اختیار او نه د بل چا لوټ مار په هیڅ صورت هم او په یوه شکل کې هم نه منو دا د جرګې څه کمیټې داسې وې چې دلته مو اعلان نه کړلې خو د وخت سره به د هغو هم اعلان وشي او ورسره به ډېرې داسې خبرې وې چې هغه یعنې په 14 اکتوبر اعلان وې خو نن یې مونږ څنګه پوره کوو د وخت د ضرورتونو مطابق په ډېرو باندې مونږ بیان نه وکړو خو چې څومره وی په هغه مو بیان وکړو او راتلونکي وخت کې هم دا هر شی فاینل نه دي دا آخري خبرې نه وې زموږ په خپل منځ کې ناستې زموږ په خپل منځ کې روابط جاري دي د دغې وطن د دغې ملت د ښه ژوند دپاره به موږ بیا سره کینو د ځانونو په مشکلات دا د جرګې ملګري نه دي اوس هم ډېر ملګري د جیلونو نه راوتلي دي خو بیا هم دا جرګه په هر صورت باندې په خپل هوډ ولاړه ده د جرګې هر غړي پوخ عزم او پوخ اراده کړې ده چې تر څو د خپل ملت ښې ورځې او خانداګانې خوشحالۍ موږ په خپله خاوره نه وي لیدلې تر هغې پره موږ هېڅکله نه پر شا کېږو نه ټیټېږو نه خرڅېږو د قدیانو لپاره کومه ورځ وه راتلونکې اتوار یو ویشتم تاریخ ته به چې کوم د پښتون ملت سیاسي قیدیان دي چې دغې جرګې په هکله باندې دوی قید شوي دي لکه علي وزیر داسې خان ولی افریدي علمزید مسعود داسې عصمت کامرید او جمشید بنوسای یا نور چې څومره هم دي د دغو په هکله به په ټول وطن کې احتجاج کیږي یو ویشتم د نومبر جرګه عزم لري جرګه اراده لري جرګه هوډ لري چې ټیک ته موږ نن ټولې مسلې په یو ځای نه کړې یادې کلار انشاءالله په مخ ځو پر شا تګ نشته دی نن میټینګ هم د پرمختګ ټولې ارادې وښودلې موږ به په مخ ځو چې کوم مسایل دي دا توان ورته زیاتوو د دغې وطن خوشحال ژوند او ښه ژوند دا زموږ اراده ده دا زموږ نظریه ده دا به پوره کوو ډېره مننه چې څومره هم اورېدونکي دي څومره هم زموږ ملت دی د دغې ټولې جرګې له اړخه یو ځل بیا دوی ته سلام پیش کیږي د پښتون ملت جرګه زنده باد